أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الف لام میم. الله پویږي په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب، دا کتاب، لا ریب فیه، نشته د شک په دې کې چې د الله د طرفه دی. هدى للمتقین، رڼا ده د پاره د پرهیزګارانو. الذین، دا پرهیزګاران هغه کسان دي، یؤمنون بالغیب، چې ایمان لري په غیب باندې. ویقیمون الصلاة، او پابندي کوي د مونځ. ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی خرچ کوي په لاره د الله کې. والذین، او پرهیزګاران هغه کسان دي، یؤمنون بما انزل الیک، چې ایمان لري په هغه کتاب چې رالیږلی شوی دی تا ته. وما انزل من قبلک، او په هغه کتابونو چې رالیږلي شوي دي مخکې ستا نه. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې د یقین ساتي.